ته په دهشتګرده کاره کړې ده هغه څه دی موږ ته ښکاره شي چې هغه څه دي لکه یا داسې د فلمونو په شکل کې یا د ډرامو په شکل کې چې د قام هغه د اصلي منپسنده چهره چې کومه هغه دهشتګرده ښکاره شوې داسې ده که نه دا ډېر مهم سوال دی که نه سعید خو که زه به توضیح کړم تاسو دا ملګري به پرې پوه شئ سوال دا دی که نه چې د پښتنو په دې خاوره دا جنګونه ولې نه ختمیږي او دویمه دا که نه چې موږ پښتانه دنیا ته نړۍ ته صرف د ټوپک او د جنګ او د مرګ په شکل کې ولې معرفي کیږي ولې وپېژندل کیږي ما نن په فیسبوک باندې یو لیک کړی دی که کوم ملګري کتلی شئ تاسو هغه وګورئ نو زرګونو کلونو ته نه ځه خو ډېره اوږده خبره ده خو صرف د 200 کاله تاریخ مې په هغې کې لیکلی دی نو دا جګړه خو موږ تاسو ته صرف لکه داسې ښکاري چې 8 کاله وشو او 10 کاله وشو که نه څوک وایي 20 کاله وشو زیات چې څوک لاړ شي هلکه وایي 40 کاله نه جنګ دی خو دا جنګ په دې خاوره کې د تېر 200 کاله نه روان دی د تېر 200 کاله نه مسلسله د پښتنو دا جغرافیه نو سوال اصل دا دی چې پاکستان خو 80 کاله کېږي چې جوړ شوی د دې نه مخکې په دې خاوره ولې جنګونه وو د جنګونو وجه دا ده په دې پښتنو په دې وطن کې چې ستا دا وطن دا ډېر مهم دی د دنیا دپاره په جغرافیه کې وګوره دا کوم ځای کې چې موږ ناست دي که نه دا کسټم هاوس او دا جوړ دی د دې نه په 600 کیلومتره کې وړاندې سنټرل ایشیا ورته وایي منځنۍ ایشیا سمرقند بخارا او بیا ماسکو او بیا د ماسکو څخه جوړ چې کوم دی مشرقي یورپ ورته وایي ختیځ یورپ نو نیمه دنیا ستا د دې کلي نه چې کوم دی په 600 کیلومتره کې پرته ده او 600 کیلومتره چې زیر د لاهور نه هم کم مزل دی د لاهور نه هم کم مزل دی او نیمه دنیا چې کوم دی دا ستا په ګاونډ کې دلته پرته ده 300 کیلومتره چې داسې ښکته لاړ شي که نه د پنجاب په لور نو 300 کیلومتره وړاندې تا ته جنوبي ایشیا پرته ده نو د پښتنو دا خاوره اول په دې ځان پوه کې زموږ وطن کم یو دی زموږ خاوره کمه ده یو ریاست دی یو وطن دا یاد ساتئ وطن هغه خاورې ته وایي چې ستا د پلار نیکه د قام خاوره کمه دا وطن دی هیواد ریاست دا د یو معاهدې دایي د سوشل کنټریکټ لاندې جوړ شوی مطابقه د قانونو په سلا باندې منتظمه مقتدره چې څه ته وایي د اسټبلیشمنټ دا نوم بډې د دې لاندې چلیدونکي یو خاوره نو وطن چې کوم دی دا پردی کېدی نه شي وطن من کلم د لاسه نشو ورکولی قام چې کوم دی یا جغرافیه دا ماتېدی شي خو پردی کېدی نه شي ماتېدی شي جغرافیه ستا ماته ده ریاستونه چې کوم دی دا ماتېدی شي دا وړوکي کېدی شي او غټېدی شي نو پاکستان چې کوم دی دا ریاست دی وطن نه دی وطن زمونږ پښتونخوا ده نو پښتونخوا کومه ده د پښتونخوا جغرافیه نو تاسو به اکثر زمونږ پر خبرو کې اورئ واخان چترال اخیری سره چین ته لګېدلی او بولان جنوبي پښتونخوا ایران ته رسېدلی ده او بیا چې کوم دی امو اباسین او مارګله امو دا د روس د تاجکستان ازبکستان څخه پوله ده او مارګله دا د هند څخه پوله ده نو په دې منځ کې چې کوم دی دا د پښتنو خاوره ده او دا د زرګونو کلونو نه خاوره ده ستا د مامون دا خاوره چې کوم ده که نه دا مامون تاسو دی له 100 او 200 کاله پخوا نه وی راغلي د زرګونو کلونه دا مامون په دې خاوره کې آباد دی ستاسو د وطن نوم په تاریخ کې وتلی یاد شوی وتلی او مامون دا قبیله ده په دې کې خو د علاقې په نوم باندې اوس یاده شوې ده نو خبره په دې پورې کوله چې دا زمونږ وطن دی پاکستان زمونږ هیواد دی ریاست دی ملک چې څه ته ویلی کېږي نو د ملک دننه مزلونه چې کوم دی دا به ته د سوشل کنټریکټ لاندې کې ته به ټیکسونه ورکې ته به قانون منې ته به احترام ساتي ریاست ته او ریاست به رسر و مال امن درکوي د ژوند اسانۍ به درکوي سړک اسپتال سکول به درکوي د تجارت لارې به درته بندوي نه دا به درته کولاو ساتي یارې طرحې به په وطن کې دا نه پرېږده د ریاست ذمهواري ده نو دا دامن غږ چې موږ کوو که نه موږ وایي ریاست ذمهوار دی نو ریاست ځکه ذمهوار دی چې ته دوکاندار له ورشې او 100 روپۍ ورکړي نو د دې 100 روپو به دې سودا کړي اوس 100 روپۍ د نوالی دوکاندار سودا نه درکوي یا سخا درکوي یا جعلي درکوي نو دې دوکاندار نه به تپوس کوې که نه به کوي چې هلکه دوکاندارۍ کې خیانت مه کوه نو دا موږ چې وایو که نه چې هلکه خیانت مه کوه په خپل کار کې خپل کار وپېژنه نو دا جغرافیه مهمه ده د دې جغرافیې د اهمیت د وجې نه ټوله د دنیا زورور زرګونو کاله نه پخوا او وسم راځي او په دې جغرافیه کې خپلې لانجې راتپي
او مرو پکې منګه وطن پکې زمونږ او ستاسو برباد دی. نو په دې لنډ وخت کې تاسو وګورئ ګوره شوروي اتحاد روس دا د خاورې له رالی که نه یا د 20 کاله مخکې امریکا او 40 اتحادیان د نیټو په شکل کې دا د خاورې له رال که نه لکه دا سیل له راغلي چې بادي سیله تماشې له راتله دا څه له رال دا جنګونو له رالو جنګونه د دوی په دنیا کې وو خو جګړه زما او ستا په خاوره کې وکړله. دغه رنګې اوس دا اوسني حالات چې کوم جوړ دي که نه نو دا هم ساده حالات نه دي دا د امریکې او د چین په منځ کې یو بله جګړه مخې ته روانه ده. چین په راتلونکي وخت کې کوشش کوي چې په نړۍ کې ځان مخې ته کړي امریکې پرمختګ ته نه پرېږدي. نو د دې لپاره زما او ستا دا خاوره بیا د جنګ مرکز